چه زمانت داره ما پرازانا و بین غزلی لغزلی زمانت لذکر زمان لغل شکر بعدی تی امور رارا و ما به سوال میناتو کو تی زمان بریجوی پذیراشا لغلا پاکیس کی گیرده و زمان و اسپیک ورشا لچه زمان دمور دم خیر پذیراله ما داره داره غم مکوا السلام عليكم. وعليكم السلام. تقعدون خير. دخلك واشنا. أنا كان خبر شما. مور ذا بزرار وجرني راتا. مور ته ډېر زیات ګرانې ما خو دې ظالمانو پر حوالات کې بند کړې ما هیڅ غم مه کوه چې څه چل ما ډېر غړ ضمانتونه کړي دي دا خو ستا خو د اخلاق ده کنه پېما چې ما 0303 کې سونه ورکړي د مړو 0303 نه مړای په 302 کې یار هغه 302 کې دا کار دی هم کنه زیرو پکې نه او زیرو پکې 302 مړه ما غټ غټ دي ما نه خلک غوږی سي ته پکې څه شو نه بیګي ستا باندې ما دا ویل نو هر خان دا ورشه څه طریقه مې په دې نه بار کمه نن مې سلوړم پینځه مرول ته پد ما که خري هغه شو که خاني ځان له خاني زما ډېر څه خوې دی تا ته پته نه لګي زما یو خبره او ځم ډا ده بس دغه مطلب کو خو دې خو یقول کړه اس خدا تندیف ولا نه ما سره نه کوم اما زما ونی دې څنګه محمد ما دې روز اب نه مېریږي دغه مې ما ځان له دا هغه څه کار دی کنه چې غلا غټه کړو کولا ما سغلا او خاصه ما غلاوي غټم غلاوي او وړم غلاوي هغه اوس خاشان یو پیسو مړه دومره سنو هغه خبره سیده غلا روپۍ مغلا او یو ګرو په غلا په به کې غره به خوانده سره او غادي خان زه ورته ما هغه خبره کومه که 3-5 ګور غره ما مزغو خو ځه خپه او ما ته په دې کې غره غم له خطرناک دی ټوټ ته مخه ته مکاوه او کنه غبره مې نه غب نه مې په وای دا د خیره دې نه ښکارم ما نه ستاده شکل ترختي کوم پسې چل مې لري غولو را بار کا مې خبر ده چې زه څنګه ما هیڅ چیز غمونه کې ښه دا یو ورته ما څنګه مې ستړي دي په خدای باور کا کنه تیار د شکر سترګې دي هر وخت یې سري وي به ته چغا چغو باته غوړم په بار کا وای تو تانتا خشو خارو مړ شوی هي ما بسندل دی بخړل مشغول بونا شنه بنگړی دی ما چا شنه بنگړی دی ما چا په دې سپینولې چوباندو زوال تیری کا سالونی سدوړان دیو شنه بنگړی دی ما السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر څنګه دا کرکړلو څه شو دې ځای کې مخکې کرکړلو کرکړ سری کرکړه غستا ته خانه راو کړو وزیم کړه ساسرم دې زما چمنه بدمعش وای چمنه دي او زیما ربل جا من دې جره کاسا د شکل نظم نه ولې ښکاري وخره سما خوځوا اتنس داویره باندې وسم دي د څه شي وی کیسونه میکړي همار کما چان دی وځي دي دې غواړه کنه نه ته ولا کنه چې خان دې څه شو خانم او هغه څه دې سکار دې څه زما یو خبره دې ونداس او خپل خاطر وکړه چې تا ما ونداس ونکو ورته خو زمانم تیزه د ظالم بچیا خان څه دې کار خان څه کار دی یو خان دا را خبره وا او کستر کې مې سره شوې اوس براش یو به مې ما خو کار پرې خو نو ورېدار څه بل دانی ولې کما دا دې راځي السلام علیکم وعلیکم السلام پکې راځي څنګه لخي ته دې خره دې چا کاستا سردار تو یا او مې نه پیژندل زمانم زی ساده ګل خان دې دې غلاقي خان ما او ما یو خبره او دوی منتازو خو په ټلیفون دې خبرې ډېرې بارو ورته وي ماشاءالله چې کوم الله پاک دې پرسنالټي درکړه ماشاءالله مهرباني درته وای بچو څوک چې د غلو مرسته کوي او څوک چې د غلو مرګتیا کوي او څوک چې د غلو ضمانت کوي ناګه ته سوې هغه دا هغه ماده دا چې دلې دلتا دلې وي هغه دلې په خپل هم دلې بالکل ټیک نو ماده دا چې هغه غلي کنه ها ام غلي دا خو لکه تاسو په خپل یو ها
ماشاءالله یاره ډېر قابل ځوان یې په دې مې خوښ شوې چې بس ساده خبرې کوې بس جی زما کارته ډېره ده او تجربه مې ډېره ده په دې لنډه هغه کې ما ته خلک چمنیا داسې کار وکړي زویا ښایسته نشیشته به ورپخه کړي صحیح ده 2 کبه توره چې یو د دې ځوانه او یو زما او هلته یې راله وروړه ښه پوه شوم جي ستا خو نور څه پرلوز زما په باندې د نجیشته لږه خوږه پخه کړه چیني پکې واچوه ته بېغمه شه د دې نجیشتې څه د ملا درد ښه کېږي راځئ جي راځئ الا پاپلینا داسې نه دی واقعي داسې د زړه زور دی ډېر دی یمړی مې ځوان دی ځکه واقعي دغه دی دا دی څه چل دی تاسو د دې زوی غم نشته د دې کاټنو او خو زما زړه ټوکړه ده تا ته یو ډکی مې د هغه خو هلته ګیر کړی خدایه چې زما د زوی سره بیا ستا شر نه شر کړی دا یو ډکی دی که نه خو چې دا نه وي نو ښه به وي دغه دی دا دی د سره خلاص نه شي په زیارتونو دا که یو زوی خو دی در کړی ده اوس دا خبرې کې هغه هم ګډوډ دی 2 قدمه مخکې اخلي او 3 قدمه شاته ځي نو چې زمون په کار نه راځي نو څه پکې بس خوی کې تا ته تللی که نه خوی کې ما ته تللی ما خو د سیزواني تېره کړې ده د سیزواني چې دا خلک به د خیران وو په قطار کې به د خلک ولاړو دغه دی دا دی زه د باندې پوه یم زه د باندې پوه یم چې سنډا باندې به درته ټپې کولې خوشې تشې وې ټاک کار دې نه دی کړی خو دا باندې زما مور پلار دوکه شوي چې تا لې درکړي وم ساده ګل خانه مړه بس هسې راباندې پوه ولې ته به وایې چې زما ستا چرته کې د 100 کالو یاره تېره شوي جی شکل نه مې پته لګي که نه داسې کار دی چې یو منټ که نه چمنیا هلې زوی هغه ډنګ وروړه داسې کار دی ما چې کومه نشیشته پخه کړه که نو دا چې دا کېن دا داسې موم غوندي نو ما دته وي دا ډنګ نه دی لکه ښه ډوډۍ جوړېږي چې ډکې وخوري ډېر ښه سړی خو بس چا پېژانده دی دا کار دی ونیسه غوږونه ونیسه دې غوا راشه دلته راشه غوږونه ونیسه زه ځم جي نه ودرېږه غوږونه ونیسه کارونه جوړه الله دې خوشاله کړي دا بس راواله غوږونه ونیسه غوږونه ونیسه وایي ما څه چل کړی نه نه ته غوږونه ونیسه مالا غپ ته سره لګوه شیشته در باندې خو او دا بانټ برکه بانټ برکه باندې څه ته وایي دا بانټ بس ته سر ښه ده که بانټ په خپله بری شي 68 باندې شبا لاندې کېنه کېنه لاندې کېنه سر کېنه شبا وایي ما څه کړي وایي ما که نجیشته وخورم نجیشته ته نه دی لګم دومره سپېره خاني نو چې ستا غوندې لاټو باندې به زه ناششته خورم دا خو ما تا ته ځکه دې هغه را راوستې چې کم از کم ماله به داسې بېګ نور دی نه وه دې په راشه ارامي شه بوډیا نه نوځه خدای دې ډېره ماله ساده ګل خان خبرې کوم مه دې واخله کله که بخه چوپ کله که بخه خدای زریله که تا ته راموږي دا مې ډېرې سوپو چې راځه را ما ته ګټې ګټې شي زه دیم او زه هغه یم او زه بتاو کوم تا ته چې مور وي نو تا به دا سوچ کړو چې تا د دې زوی چېرته کې په کابل په باډر یې جنګ کړو چېرته بله توره یې کړې وه نو ته به وله راغلی وې دا خو غل دی بچکې مه وه داسې کار کو چمنیا وشه د دغه بوډا پلان نه دی وشه غول راول وشه د اسلامي شبه وشه ما ته حمام زما مزي داري کافر سره الله کو چاله سي ته په باندې ما ته وي زما نه ما وانا وقول په دې ښکارې ما مې کړه چې څوک د خلک ضمانت کوي که نه نو هغه باندې غټ دی غټ دی نه دی ما او غټ غټ دی نه وي په دې کې انور دومره تیز دی
پیمان بغیر د وال نه سړی نه تیل به ته خو دې راکړه ما څه چل کړی دی تا ولې د وال مور باندې ته ته ضمانت لراتلې خدای دې ذلیل لکه نو که ما ته پته وي چې تا نه به د سپېکو لړم سازېږي نو پیمان کې مې راواده کړی وې دا خو زه ستا مور او پلار دوکه کړم په زور یې رامنې راټینګ کړې دغه دی دا دی بل په دې پسې به ځمکه دي کو دلته اوس هېڅ هم نشته ماره لار کې به راته ولاړ وې کیسې پرېږده خبرې مه کوه پاپلین زړه مې خوږېږي دا قضوي معلومات مې وکړه چا ور و آیا ورپاسه مړې شي آیا ښه وګوره چې څوک دی را خیر را تېز کړې خورا آیا دریا که دریا درلم زویه هبا کی جاوی زویه په خیر علي پاټنو هم يمروني ومن ما يهدون موليك سره ګل مې پسې ولګو ضمانت له اما يورنين قلبي وسنون هو هانوي تدين سرمن ما سلنا غلاغانو څنګه نه کوي زویه زما چې زوی دی کاټنو هغه ډېر روغ دی خو د چا غوام نه ده پاسولي نه مرغۍ پاسولي دې خان داسې بېسه ګیر کړی نه واغانې نه ماسې میخې یو بیخې منیا دا چې اروغه اوسه ګل را خلاص نه دا ویلې مشرق نه دا چې اروغه اډر پلان ته ویا چې راځه ومسې زه ورته پاپلین ته یم هغه تلې پټي ته سپېشل معلومات یې کوو زه ورته یم ورشم هغه ساده ګل یم ګیر کړی دی په زمانه چې موږ لیږلي وبسې لیږلي دی هغه هم را خلاص کړه عالمانو راسې په وانو وانې د نظرې نرې کړی دی هغه موږ وستا مسالې لا مې وحدنو انا زویه پاپلین خو د سلطان خان ډېر صفت کوي دا خو ډېر ښه سړی دی د ضمانت کې چې موږ ساده ګل ورلیږلی دی ولې وتړو دا هنر حال نه ورسره تام يعني ها اروح پلانو مسدر ورولې ها یې ما اوا الله دې لوی سړی که زویه زویه زه اوبه ونس کې موږ سره نس اما حران لري ماهله ها بس زه وکم د بچو غم تا ته نه دی معلوم زویه زه ورته مې پاپلین ته یم چې ورشه هغه دواړه ګیر کړي دي هلته بس هغه یو شعر دی ارشاد یو شعر دی که نه وایي کاش چې لیونی وې او دا غم د بل په سر وې زبردست کاش چې لیونی وې او دا غم د بل په سر وې ورک دې هوښیارتوب شي د دنیا غمونو خوړم ډېر ښه ډېر ښه زما خو په کور کې ځای نشته او بار مې ځای نشته دا ولې دا کور کې د ولې ځای نشته په پوهې مې دا یاد ساته کاټنه زما رژیل نه وتلو او بیا به ځمه بس یوب ته ځمه نه بل یو تپوس ته تا چې ما ته ووایي که نه کور مې هم ځای نشته او بار مې هم ځای نشته دا بار خلک خو پرېږده خو دې کور کې د ولې ځای نشته تېر شوی ورګوډ اختر یې نه و په دې اختر نه دی خدای بل غټ اختر مې را روان دی صحیح ده هغه چې پلار د کور نه رایستلی ما زه به لا بیا ځمه نو پلار ولې د کوره رایستی راځئ چې ورګوډ اختر په ورځ باندې ما له خوب راته و ښه ویسته وته شومه بس مور او پلار دې مې چېرته راوړه دوا ده ښه دوا چې دوا یې راوړه ما خوب ولیدو څه پکې په ما خوب کې راته چې ویل نه واختره قرباني نه کې بس ایسته راپاڅېدم او چاړه مې راواخیستله ایسته موږي ته غوا تړلی شوې هغه مې راونیولې ویسته مې دا وکړه دا خو قرباني وکړه که نه نو قرباني مې وکړه که نه د ما د نیا مېړه نه خو د ورګوډې اختر ورځ وه